درېیمه مۍ چې کومه ده نو دا د سپین ټوپۍ ورځ منودلی کېږي. دا سپینه ټوپۍ د اوس نه ده. زما څه د بره اتیا کاله عمر دی او چې زما مشرانو هغه مشرانو دا سپینه ټوپۍ په سر کړلي. لنډ مثال به در کوم چې سراج الحق صاحب که تاسو وګورئ د هغه اوس هم سپینه ټوپۍ په سر یې. وجه څه ده؟ هغه د لسم پورې په خال کې سبق ویلی دی. لسم یې د خال نه پاس کړی دی او اوس هم چې سراج الحق صاحب ګورئ نو هغه سپینه ټوپۍ یې په سر یې. دا زما وراره خدارخیل ټنډ والا دا تاسو باندې یادېږي او زما یاد شي. نه به کپړه میلاوېده نه مشینانو په هغه وخت کې. دا کپړه به یې راوړه، لټه به یې راوړه د پېښور نه. ستنې به وي، د ستن نه علاوه به بل څه نه و او ستنې به وي او ګوته به ورته بالاسکړ وه او دا جنکۍ پېغلې به لګیا وې او دا ټوپۍ به یې جوړولې او د دې نه یې ښه منافع وه. اوس مشین له ورتلی دی خو هغه مشین کې آمدن هم ډېر دی، ټوپۍ هم ډېرې جوړېږي. خو زه ځاني که زما نه تپوس وکړې نو زه د ګوتو ټوپۍ اوس هم په سر وم او مخکې هم په سر وم. دا زمونږ یو روایات دی، دا زمونږ کلتور دی، دا زمونږ یو رواج دی. او دا سپینه ټوپۍ دا د لندن، امریکې، سعودي، دوبۍ نن چې چېرته لاړ شي دا سپینه ټوپۍ به په سر وي. خو زه په دې سپینو ټوپۍ او په سراج الحق صاحب باندې فخر کوم چې کله اوړی ژمی یې نو دغه سپینه ټوپۍ به په سر کېږي. نو وروریه ټوپۍ په مشین جوړیږي، د جامو دا کم مشین چې دی په دې باندې جوړیږي او زنانې جوړي او دا د ډېر وخت نه د دې زمونږ د خال او د دیرو دا ثقافت دی او دغه دا د پخو یعنې زه بچپن نه زه د ټوپو کاروبار کوم او الحمدلله خدای پاک به خرج راخی ښه کلاو جوړی او دغه کپړې د پنجاب نه راځي او تار ټوکې هر څه د پنجاب نه دي او جوړیږي دلته کې په وچ کې جوړیږي، په خال کې جوړیږي، په دیر کې جوړیږي، په مایارو کې جوړیږي، دې ځایونو کې دا جوړیږي او زوړ ثقافت ته دا سره اوس خبره نه مخکې به تیلهداري جوړې دي په لاسو به جوړولې، اوس یې چې په مشینانو جوړیږي. دا خال بازار دی او تاسو ته پته ده چې ټوفۍ ورځ ده. لکه څنګه یو مې مزدور وی نو لکه داسې نن د ټوفۍ ورځ ده. نو دلته چې ټوفۍ کومه دي نو الحمدلله دا د خال ټوفۍ دي. دا زموږ مشران، سیاسي مشران، عام مشران هر څوک استعمالولی شي، واړه هم استعمالولی شي. نو جی دا ټوفۍ چې کومه ده نو دا یو د عزت علامت دی. جی دا چې مونږ فسر کېدو نو هر ځای ته چې ورځې، جرګې ته ورځې، عام ورځې، دا د عزت نظر ورته خلک کوي او بل دا عزتمند ټوپۍ ده زموږ د علاقو مشران ډېر زیات استعمالوي.